چې یا الله چې د څرنګې موږ دا ورور شهید سه او په څه شي شهید سه ابراهیم علیه السلام چې بیت الله شریف جوړه کړه خپلې خاورې ته کومه دعا کړې وه الله نه الله ته یې کومه ایجنډه پیش کړې وه الله پاک ته چې کوم مطالبات پیش کړي وه خپلې مکې مکرمې خاورې پاره چې ما ته امن راکه ما ته خړې اوبه راکه قرآن چې دی قرآن چې نو دا د ابراهیم علیه السلام په هغې ایجنډې چې ما ته امن راکه زه امن غواړم زه خپلې خاورې ته خړې اوبه غواړم دا د حضرت ابراهیم علیه السلام شهید ده د حضرت ابراهیم علیه السلام دعا لاندې دا لوی شهید د عظیم شهید او حضور علیه السلام حدیث مبارک ته حب الوطن من الایمان خپلې خاورې سره مینې کول خپلې خاورې باندې قرباني ورکول مینه څه ته وایي چې په خاورې به ته قرباني ورکوې دا من الایمان دا د ایمان یو غټه حصه ده لکه الحیاء من الایمان دغه رنګې حب الوطن من الایمان دا موږ دلته چې کوم موجود تربرو عزیزان ناست دي دا ټول موږ په دې متفق یو چې موږ خپلې خاورې پر امن غواړو غواړو یې که نه غواړو او خپلې خاورې ته موږ خړې اوبه غواړو چې د وطن ټول ورته میوې سي او ټول ورته غلې سي وارزق من الثمرات چې دا ټول وطن باغونه سي یا میوې سي یا فصلونه سي نو نن دا موږ ورور چې دلته کوم شهید پروت ته دا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات دې ته به مړی نه وایو دا بنده چې دې ته مړی وایې بل احیاء دا زمدي دي تر قیامت ورځې پورې ولکن لا تشعرون خو په دې باندې تاسو عقل کار نه کوي ته خو بیا چې قبر چې خټې په واړولې بس دا مړ سو دا مړ نه ده الله وایي بل احیاء دا زمدي دي تر قیامته پورې تا ما سل کاله زمدي یو او دا شهیدان تر قیامته پورې زمدي دي موږ د دغه شهید دعوا د دغه ضلعې بریګیډیر د دغه ضلعې ډي سي د دغه ضلعې ډي پي او او د دغه ضلعې آی اس آی انچارج د ایم آی انچارج په دې موږ دعوا ده که چېرته موږ اف آی آر په بریګیډیر او ډي سي او ډي پي او د آی اس آی انچارج د ایم آی انچارج باندې په دغه پنځو کسو ما اف آی آر کټ کېږي خو اف آی آر موږ کټ کوو که نه موږ اف آی آر نه کټ کوو موږ یې ټول پښتون قوم شهیدان کړي یو دا یو عرفان الله نه ده شهید دا ټول پښتون قوم یې شهید کړی ده ټول مروت قوم یې شهید کړی ده او موږ به دغه بدل داسې اخلو چې اول به دا خړې اوبه خلاصوو سبا به زه په ډیم ولاړ یم انشاءالله ته به ما له ډیم منې کې زه به سبا په ډیم ولاړ یم چې تا څومره قوت طاقت ته په جوته به له کور نه زه ډیم ته به زه سره د ټول پښتون کومه مروت کومه بیټني کومه وزیر کوم چې څوک داسې قوت طاقت وي چې د دغه نعره تکبیر الله اکبر انشاءالله چې د دغه د بېماني عقیده یي دا د شرک د کفر عقیده یي چې مړول الله نه بغیر بل څوک کوي هو یحیی و یمیت قرآن فیصله کړې ده الله پیدا کول کوي الله مړول کوي درې ټکي دي هو یحیی و یمیت
اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون چې څه مال د مرګ نیټه پوره سي یو سکند څوک مخته شاته نشي کولی کل نفس ذائقة الموت هر یو سا شاید دا په دنیا نه ځي په یو مقرر ټیم باندې دا ټولې دنیا بمونه دا ټولې دنیا میزایل دا ټولې دنیا دهشتګرد دا ټولې دنیا جازونه دا ټولې دنیا بمونه دا ټول د تا مړوي تا یې وویشته ته نسي کتلی تا یوې ذرې وره نقصان نسي کولی که دا عقیده ایمان دی او خو مؤمن یې مسلمان یې که نه مشرک یا کافر یې ټول پښتون دې شهید کړی ده ټول مروت دې شهید کړی ده خامخا به موږ تا نه بدل اخلو بدل به په دې طریقې تر نه اخلو چې دا خړې اوبه به زر خلاصوو دا شل لکه کرنال مځکه به ګلې ګلزاري او دا دهشتګرد چې څوک ته که دی فوجي ده که دی طالب ده ما دې په ذات د الله قسم چې په دې خاورې یې نه پرېږدم نه پرېږدو انشاءالله نه طالب پرېږدو نه فوجي پرېږدو انشاءالله ما فوجي ته ګیدړ ویلی ده دغ اجرتي قاتل طالب ته مې ګیدړ ویلی ده هغه طالب نه شو چې چا روس امریکې سره جهاد کړی ده ټولې دنیا نه مخکې ما پلار جهاد کړی ده حاجي میرزلي خان سره انګریز ته شکست ورده چې روس افغانستان ته راغی دلته مې د روس مجاهدینو ته د افغانستان مجاهدینو افغانستان مهاجرینو ته مې دلته پلار په دې ګمبلې نه تر تازوړو پورې دلته پناه ورکړې ده ټولې دنیا ته پته ده زه ځان نه غټ مجاهد بل نه ګڼم مجاهد ابن مجاهد ابن مجاهد خو دا طالب چې د دی کرایې قاتل ده دی د اجرت قاتل ده یو سړی مال کلي وځي توپک څوک ورکوي په لکانو کارتوسان څوک ورکوي بمونه څوک ورکوي په لکونو روپۍ څوک ورکوي دا وسایي یې څوک دا ګرځوي یې څوک دا حفاظت یې څوک کوي دا څوک کوي ښکاره خبره ده دا فوج کوي فوج دا فوج کوي صحیح خبره ده دا بریګیډیر کوي دا بریګیډیر کوي دا ډي سي کوي دا ډي پي او کوي دا ایس آی انچارج کوي دا ایم آی انچارج کوي دا پنځه کسان طالب شوروي دا اجرتي قاتلان دا کرایې قاتلان دا کوروچې دا درګوچې دا غروچې دا چې کومې د نور کورې درګې ککرۍ دا کرایې اجرتي قاتلان دي دا نه طالب دا نه مجاهد ده افغانستان مجاهدینو سره د روس خلاف د امریکې خلاف د کشمیر مجاهدینو سره د فلسطین مجاهدینو سره موږ مسلمان هر یو ولاړ ده خو د کرایې قاتلان د اجرت قاتلان دا ایجنټان دا د فوج کرایې قاتلان دا د فوج اجرتي قاتلان د خلاف په موږ جهاد کوو او دوره بیا کوو چې یو مردار به په دې خاورې نه وي یو مردار په دې خاورې نه پرېږدو ودې کتله 15 کیلو بارود ایښي 25-30 کسانو هره بیا وکړه هو یحیی و یمیت الله پیدا کول کوي الله مړول کوي الله زمدي کول کوي زه مړ کړم چې چا پوره وا عرفان الله د پوره وا تقدیر چې عظیم شهادت نصیب سو ټول پښتون قوم ته وایم چې دا مه وایه چې نن مسجد منبر په کور چې جنازه ده نن دلته جنازه ده نن دلته جنازه ده
نن یې ما ورور پولیس وال مړ د هغه جنازه ده، نن یې ما FC وال ورور مړ د هغه جنازه ده. تا هر کور به جنازې چې کېږي، قسم په خدای چې تا هر کور د به جنازه چې کېږي. لکه نن چې شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان په هر کور چې جنازه ده، په جوماتو باندې ډرون حمله ده، تبلیغي جماعت په جومات چې شهیدان سلو، حافظان شهیدان سلل، مولانا سمیع الله پاکوړي چې شهید سو، مولانا سنجان صاحب شهید سو، مفتی منیر شاکر شهید سو، مولانا خان زیب شهید سو. تا هر کور نه به جنازې چې کېږي، که نن ووتې او نن دې توره وکړه، بیا به ته جنازې نه کوې، جنازې به نه کوې. پرونه راسې موږ ته خلک لګیا ده ډاروي مو. قرآن آیت واروه، ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چې کوم دی الله وال خلق دي، لا خوف علیهم، دو به پیله نقشه دای چې دو به چیس نه ډارېږي، هیڅ قوت نه به نه ډارېږي، نه به فوجي نه ډارېږي، نه به عیسائی نه ډارېږي، نه به ایمائی نه ډارېږي، نه به طالب نه ډارېږي، نه به دهشتګرد نه ډارېږي، نه به غونډهګرد نه ډارېږي، نه به بدماش نه ډارېږي، نه به ډرون نه ډارېږي، نه به سنایپر نه ډارېږي، نه به ID بم نه ډارېږي، نه به میزایل نه ډارېږي. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هیڅ قسم څه پریشانی څه ټینشن به د سره نه وي. موږ دا دعوه ده چې موږ اولیاء الله یو، موږ د الله وال خلک یو دلته چې کوم ناسته، موږ نه ډارېږو له چا نه. لا خوف علینا، نسته په موږ باندې ډار، او نه موږ غمجن یو نه پریشان یو. حوصلې مو بېګه چې څوره چیګسلې دي، دا څوره زندګي مو چې تېره وه دومره حوصله مو چېرې نه ده چیګسلې لکه دا نن چې چیګله. امن غواړې زمن تور سرې، ما دې قسم په خدای دا جنازې مقام د علماو نه معافي غواړم چې تا خوره مور به ډېر زر له دغه کورو نه وځي، تامبوګانو ته اعلان به درته کوي یا نن لا سبا. دا دغه خلکو برکت ته چې د نن شهید پروت ته. له کوره 12 کسانو، ما له کور نه ښځو نه بغیره چې کوم ماشوم پښې زده وی یا په دغه زرن چې سپاره و، ما ګاډي کونې پسې و. یو ماشوم مې کور چې نه و پاته، دا ټول په زرن چې و. چې نن ټول شهیدان وای، زه به بیا دغسې په میدان ترته ولاړم. روزو حضرت امام حسین علیه السلام چې یزید ته ورته کربلا میدان ته، 70 کسانو ورسره، 70. زه پته کوم علماو نه ډېر په ادب احترام سره، دا نور مسلمان چېرته و چې دا 70 کسان یزید لشکر ته ورته، هلته صرف 70 مسلمان و. دا نوره چیرې و؟ دا کورو چې ناست و خاموش و. یزید نه ده ظالم، یزید نه ده ظالم چې د کوم خلق خاموش دي، دا ظالمان دي. یزید نه ده ظالم چې کوم خلق خاموش ته خاموش، دا نیکانه پرهیزګاران، دا ظالمان دي. ته به خدای نه ځان خلاص کړې بیا. په امتو چې عذاب راغلی ده، نیکانه پرهیزګارانه خاموش خاموش. عذاب فرشتې به ورته وویله چې دې څه خو ډېر ښه خلک دي، بیا عذاب نه بچلو. دا کوم خلک چې خاموش ده، دا ظالمان دي. دغه ظالمانو په وجه باندې په موږ باندې دا عذاب ده. خولې خلاص یې کو، خولې خلاص یې کو. خاموشي ظلم کوي د پښتون معاشرې سره، د قوم سره ظلم کوي د خاموش خلک.
د نیکانه پرهیزګاران دا خاموش خلک دا مشران د ما کوم مشران دا نه کېږي چې چېرته کښېنې میټینګ وکړې په میټینګانو په جرګون نه کېږي کورو چې دای ګرځي د ما کورې دي زه مالک یم خدای نه باده مروت کوم کورې دي څرنګه دلته اوسېږي 20 کسان دي دغو کورو چې اوسېږي چای مړی څوک ورکوي چای مړی دا کورو چې ته پېژنې که نه یې پېژنې زه یې پېژنم 20 کسان دي تا 4 کلیوال دي بخمل ورسره نور هر کور نه سړی په رابطې ده ورسره چای مړی څوک ورکوي څوک یې ښوروي څوک یې ګرځوي سیاډي څوک ورته کوي جاسوسي څوک ورته کوي تا ما څوروي دا 20 کسان دي ما په کورو چې ناست دي دا ګیدړان اوس یې په بتو شوري وکړه دا کلي چې بتې ورکړي دي دا کلي چې بتې شوري کړې خان کلي چې ور دي ظالمه ولې بتې ورکې خو ځان په مړ که شهید بسې اوس له موږ یې بتې ګل اسلم کانټې ولې نه بتې غوښتلې نمبر یې موجود دي سړی معلوم ده ISI ته MI ته بریګیډیر ته DCDPO ته معلوم ده نمبر مو یې وردیار شی نه یې دغه خلاص کړي دي دا نو ته ولې نه چیږې چې 20 کسان دي او راکورو چې دي 4 د کلیوال دي نور هر کور نه یو سړی په رابطې ده جاسوسي ورته کوي چای مړی ورئ کورو ته تیار چرګان ورئ سیرلي ورئ دا به څه کې دې باده وخت په څرنګې تېریا ما خو هېڅ خبره نسته زه خو به ټیم تېر که لا به شهید سم زامن مې دواړه سره وو دواړه ټول کور ماشومان مې وو نن مې به کور چې ښځې وې نور به هېڅ شی نه وو ما به بیا دغه خواهشي چې ما ټول کور ماشومان تر تورسرو پورې زامن مې د خدای په دغسې کومه د خاورې په غیرت ټول شهیدان کړي خو وخت په ته څرنګې تېره بچ ته نسته نه بچ کېږي هر کور نه به جنازه باسې 4 ورځو بعده به اعلان درته کوي ښځې خوره مور به دې ځي وځې به که بیا تا څه پسې وکړې به دې منه دا دغه عجزان دي دا دغه ملنګان دي چې ټوله ضلع یې موږ په سر بچته ټوله ضلع دا ملنګان دا عجزان دا تاسې ته ډېر خندني ښکاري دا تاسې ته ډېر الک ښکاري دا تاسې ته ډېر خراب ښکاري دا تاسې ته شرپسند ښکاري دا تاسې ته به هره یوه ښکاري خو چې دا عجزانه ملنګان نه وي په کومې ورځې بیا به تاسې ته پته ولګېږي چې دا بریګیډیر دا DC دا DPO دا SI انچارج دا MI انچارج تا ته دلته په لوډ سپیکر اعلان کوي که نه چې شپې تر دغه ټیمه پورې کورونه خالي که ته بیا خالي کړه که تا غږ وکړه به زه تا منم موږ صفا اعلان ده ورته نه بریګیډیر منو نه SI منو نه MI منو نه DC منه نه DPO منه امن برا کوي د تازه موارده د تازه موارده د څه شي تنخواه خلې ته څه شي پاره په د عربو کروڑو روپۍ خلې ما ته به امن را کوي د تازه موارده چې ما ته به کور مې خړې اوبه راکړې دغه 16 لکو کرنالوم ځکه ته د تازه موارده الټا چې کور مې اوبو اعلان ما کړی ده 24 غنټې ما پسې لګېدلی چې پرون دی ټیکر باندې وکړو خو کور مې اوبه خو نه راکوې الټا مې وینه تویوې کور مې اوبه نه راکړه ولې نه راکړه خدای حق را ده رسول حق را ده آیین قانون حق را ده چې نیر درته جوړ ده ډیم درته جوړ ده مځکه مې ده بیانه در کوم پټواریان دي محکمه دې ده
اوبه ولې ماته نه راکړه په کوم قانون په کوم رواج په کوم شریعت یې نه راکړه امن ولې نه راکړه امن ولې نه راکړه دا خبرې دي زه نور تاسې نه ستړي کوم رچیکسو پښتنو ما فوج نه ډارېږو ما د کرایې قاتل طالب نه ډارېږو ما شهادت نه ډارېږو ما جیلو نه اف آی آرو نه ډارېږو لیغر وځې وډار سه چې الله ته مخ توری ولاړې تور مخی ورته ولاړې ایګر وځې نه وډار سه چې الله ته رب ته په تور مخ ولاړې ایغه نه وډار سه نوره ویر وځې نه مه ډارېږه چې دا حال مو وي تور مخي به ورته ولاړ یو تور مخي الله ته به تور مخي ولاړ یو وما علینا الا البلاغ